د بیوسۍ د خاوند بیروزګارۍ او دوه ماشومانو تعلیم دغه ټول چیلنجز سره 45 کلن شبانه کیلاش د خپل هنر سره مقابله کړي. ما دا سلون کورسونه کړي وانو ما دا وی چې ز خپل سلون ولې کولاو نکم یو دوه سلون ته ز لاړم التا جاب وکړو التا ما لیدل چې ډیر خسته خپل بزنس وومن چې هغه ډیر خسته خپل کار خپل کور چې دی هغه خسته چلولې شي نو ما بیا داسې وکړو چې ما خپل هسبند ته وویل چې مله یو چیر وروړه یو میرر وروړه یو چیر وروړه هغه ما ته وروړل هغه ما یو کمره کې سیټ کړو او سما پمفلټ پرنټینګ کړی و خپل لاړم نیبرز ته ټولو ته ما ښځو سره ملاقات وکړو هغې ته ما دا خپل پمفلټ ورکړو ما وی چې دا ما کور کې یو بزنس ورکوټې غونتې شروع کړی دی پارلر کار بس رفته رفته هغه ټول زما کور ته راتله څوک د پلکینګ له راتله څوک د فیشل له راتله څوک ویکسینګ له راتله مله ډېر ښایسته فیډبیک میلاو شوی وه. دغه سیلون نه یوازې د شبانه د روزي ذریعه ده هغې دلته د سنگار تربیت سره تر اوسه د 200 نه سیوا جنکو له تربیت د لارې د روزګار لارې هواري کړي. زهرش اسد هم دغه جنکو کې یو ده چې د سنگارتونکو تربیت کړي او اوس دلته کار هم کوي. अगर आप स्टडी करती हैं ठीक है तो इसके साथ आपके पास जो है वो स्किल्स भी होने इम्पोर्टेंट है. جنکو ته خو به زه دا ووایم چې که تاسو تعلیم کوئ د سره سره تاسو سره هنر هم ضروري دی چې وي ځکه چې ژوند کې مخکې کېدی شي تاسو ته دا قسمه هنر نور ښه کولو او ځان نور مخکې بوتللو ضرورت پیښ شي ځکه تعلیم سره سره تاسو ته هنر هم راتلل پکار دی. चलने की ज़रूरत पड़ सकती है तो स्टडी के साथ साथ आपको जो है वो हुनर भी आना चाहिए. د ملګرو ملتونو یو راپور وايي پاکستان اوس هم یو داسې ملک دی چې تا صرف 0% ښځې د کار روزګار شوبه کې برخه اخلي ځکه چې هغوی معاش کې اوس هم د صنفي تفریق ښکار دي. خو شبانه کیلاش غواړي هر جنای چې غواړي خپل راتلونکي کې خپل کاروبار شروع کړي دا مرسته وکړي او تربیت ورته ورکړي. زما سوچ دا دی چې څنګه زه کامیاب شوم د کار باندې ما ته چې څوک جینې راشي هغې سره پیسې هم نه نو زه فری ټریننګ ورکوم ټولو نه پلس پوینټ دا زما دا دی دا دی چې زه څنګه خپل په خپو ښایسته ولاړ یم کور ذمهداري دې ذمهداري سنبالولی شم زما سوچ دا دی چې دا جنکیان هم سبا خپل کور ذمهداري خپل ماشومان ذمهداري دا سنبالولی شي. خو اوس هم ډېرې زنانه د هنر او تعلیم کمی د لاسه کار روزګار شروع کولو کې مشکلات لري او د ملګرو ملتونو یو راپور تر مخه پاکستان کې نوې کاروبار شروع کوونکو کې 21% سړي او صرف 1% ښځې دي او اکثر ښځې کورونو کې کار خو کوي خو دوی ته دغه کار معاوضې هم نه ورکړل کیږي یا دا نشمیرل کیږي. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه وی او ای ډیوا په خبر.